سلام درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ولسي جرګې رئیس اوس هم معلوم نه دی. درنو دوستانو که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. ولسي جرګې ټاکنې له جنجالونو او ډېرو نورو کیسو ډکې دي. دغسې د دې جرګې د مشر ټاکل هم یو بل د سر درد دی چې د دې جرګې غړي ورسره مخ دي. د می میاشتې په 18مه د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره ټاکنې وشوې چې ریاست ته میررحمان رحماني او کمال ناصر اصولي نمایندان وو. موقت رئیس عطا محمد د حنکاپوري میررحمان رحماني د ولسي جرګې رئیس اعلان کړ، خو وروسته کمال ناصر اصولي او یو شمېر نورو نمایندانو دغه پرېکړه ونه منله او ادعا یې وکړه چې رحماني 1.50 رایه نه دي پوره کړي او 1 رایه کمه ده. له همغې ورځې تر اوسه نه رحماني په څوکۍ کېناستلی او نه بل ډول ټاکنه شوې دي. رحماني او پلویان یې وایي د ولسي جرګې رئیس ټاکل شوی دی او په دې اړه نور بحث ته اړتیا نشته. خو د رحماني مخالف نمایندان وایي چې د ولسي جرګې د داخلي وظایفو د لایحې له مخې نوموړي 1.50 رایې نه دي اخیستې او دا حق نه لري چې د ولسي جرګې رئیس شي. له تېرو څو ورځو راهیسې رحماني او پلویان د ریاست څوکۍ د ترلاسه کولو په خاطر زورونه وهي، خو نور نمایندان بیا د رحماني مخ ته ولاړ دي او هغه نه پرېږدي چې د ریاست پر څوکۍ کیني. ویل کېږي رحماني د ولسي جرګې ریاست ته د رسېدو په خاطر ډېرې روپۍ مصرف کړي او اوس په ده ورته ګرانه وي چې هغه پیسې هم د ولسي جرګې ریاست له لاسه ورکړي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې وکیلان چې له دې حالته ستړي شوي وایي طلاق د رحماني او اصولي د پلویانو لخوا یرغمل شوی او باید ژر تر ژره د مسله حل شي. که څه هم پرون داسې خبرونه خپاره شول چې حکومت د مسلې د حل لپاره مداخله کړې او له یو شمېر نمایندانو سره یې د دې ستونزو د حل په خاطر کتلې، خو تر اوسه دغه ستونزه نه ده حل شوې.